زما پلار پنځه ډزه یو سړی وشته سپاړې غر ورته وای د مونږ کلی سره باغې کې دا پردو بادي وا نو زما پلار پنځه ډزه وشته زینګل نامه وا داغن وسیر آگئے ماتا چه استاد جی زه عالم کېږم ماته څوک یې وی چې زه رضاخیل زینګل مسا یم نو هغه زینګل چې د ما پلار یې ویشتی و پنځه ډزه وی چې استاد جی مالخا عالم کېږي چاو بار موټر ولاړو ملکی نه دی موټر کې هغه ویریږي چې جوړې بدل علی موټر کې کېناستو خو رپېدو ټول مالګو منډۍ قاری فیاض صاحب مدرسې ته مې بوتلو اگر میں ہوئی کہ یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں محترم یہ آپ کیا کہتے ہیں مرتب مت کرو بس اس کو داخل کرو فوراً اور اسپیشل کمرہ دے دو بنازے میں رہو تو اسپیشل کمرے اور کا اب تک عالم میں پہلتا درسوں کو ہفتہ کې به یو ځل راغی یو سل 200 روپۍ به مې جیب خرچم ورکو چې اته کاله درس نظامي وویلو نو بیا راغی چې استاد جي دوره حدیث چا سره وکړم نو بیا مې بوتلو مولانا سنجان صاحب ته خدای دې خاورم په جنت کې هغه ته مې وی چې هلکه دا زما د پلار د قاتل نوسی دی او دی به دوره حدیث دلته کوي ماله دا څه وی مړه ټتېږه مه قاري فیاض هم دا خبره کوله او تا هم وکړه زه دروغ وایم هغه د سر له په دواړه لاسه په خدای باور وکړه داسې پړک ور دا ستا ایمان بڑا څوک پیدا کوي اغم ناظم راوغوښتو سپیشل کمره یې ورکړه په سپیشل طالبانو کې دی راکړه په حدیث مې پې وکړو چې دوره حدیث نظام روجې نه مخکې ختم شي نو بیا مدرسې روجې نه پس شروع کېږي نو روجې نه پس وړوکي اختر را روانو نو ما هغه ته وایي چې زه چې منزله درشم نو ته به ماله مخامخ کېنې وی چې ښه استاد جي بس ما ته مخکې کېناستم مخکې صف کې او د درېوالو ته مې وویلې چې واوره درېوالو که د سړي زامن و داسې ایمان پیدا وکړو دا څوک دا ورکه مالا پاسه لکه چې پاسې دو خلکو ورته داسې وکړه دا خو زینګل مسای ده سپین ږیرو وایي چې د پلار یې چې ویشتی و ما دا مې عالم هم کړی دی تا او د نوکارۍ کوشش هم مې ته کوم چې په دې خپل کلي سکول کې استاد شي عام مې ته وکړه مولانا سنجان دی الله غریق رحمت کی تر مرګه پورې به د جمعې په ورځ دا خبره دوراوله او بیا به داسې دعاګانې وکړي چې زه درته نشم ویلی نو شیخ سعدي دا خبره کړې ده چې نیکي ببدي کار مردان است
یو سړی در سره بد کړي او ته ور سره ښه وکړي خیال امرا دکان کې به زه ناستم ټلیفون به راغی زه دوراني خبرې کوم ستا ښځه ستا لور ستا بچی داسې داسې ما به ورته څه وی چې جزاک الله نورې موکا یوه میاشت داسې لګیاو به ټلیفون به وکړو ستا ښځه او ستا مور او ستا لور او ستا داس یوه میاشت پس غلی شو 2 کاله پس بیا راغی یو سړی دومره ګیره پرېښی او په سترګو نه یې د یو خو غپار خطو څه چل دی لکه څوک یې نو چې نه غوندې په هوش کې راغی ما ته مولانا صاحب زه هغه دوراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې تا به راته جزاک الله وي دا زما ښځه ډمه وه او به په شاپنګ هالونو باندې ګرځېده او تا د ښځو بد ویلي دا تاسو کیسټ یې خو هر څوک په کور کې اوري نو د ښځو بد دی ویلي ویلې هغې زه غوسه کړی وم او دا تا ته به مې کنځلې کولې ویلو هغه هم په تبلیغ کې ولګېده سیروزو ته ځي او زم په تبلیغ کې لګېدلی ما دا ګیره مې پرېښود تاله مافیل او په دې خپو کې زما سر کېښود چې ما معاف کړه قسم په خدای مال یم جړه راوسته مالې بچیه چې تا به کنځلې وکړې ما به جزاک الله ووایي که نه ویلی او مال جزاک الله دا منه چې ما معاف کړې خدای دې جزای خیر درکړي د دې کنځلو بدل کړي نن تاسو په ایمان یې وایي مونږ کې دا صفت شته دا صفت نن په مونږ کې شته لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لاندې مونږ راځو